بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زمونږ او ستاسو درس چې دا اووم میډیول دوهم لیسن ته رسیدلی ده او د دغه لیکچر موضوع چې دا modifying and removing data. په دغه لیسن کې موږ ستاسو داسې کویریز لیکل زده کړو چې هغه په مرسته موږ کولی شو چې موجوده ډیټا ته تغییر ورکړو یا یې له منځه ویوسو. په دغه لیسن کې به مرج سټیټمنټ هم موږ زده کړو د کوم په مرسته چې موږ کولی شو په یو وخت کې هم په ټیبل کې موجوده ډیټا تغییر ورکړو او هم یې نوې ډیټا ور اضافه کړو. دوستانو دغه لیسنس objective چې دي څلور دي چې لومړی objective یې چې دا update statement ده، یعنی په دغه لیسن کې موږ د update statement په هکله هم زده کړو تر څو وکولی شو چې په روز کې کومه موجوده ډیټا ده هغې ته تغییر ورکړو. مرج statement به هم زده کړو. ډیلیټ سټیټمنټ په هکله به هم زده کړو چې دغه په مرسته موږ کولی شو موجوده ډیټا چې ده هغه له منځه ویوسو کوم چې په روز کې یا په ټیبل کې موجود وي. ټرنکیټ سټیټمنټ به هم زده کړو د کوم په مرسته چې موږ کولی شو چې ټیبل کې په یو وار د ټیبل ډیټا چې ده له منځه ویوسو، یعنی په یو وار د ټول ټیبل ډیټا له منځه ویوسو. دوستانو راځو لومړی اپډیټ ته. دوستانو اپډیټ په مرسته موږ کولی شو چې په ټیبل کې یا ویو کې موجوده ډیټا چې ده هغه ته تغییر ورکړو، هغې کې تغییرات راولو، یعنی چینج یې کړو، هغه اپډیټ کړو. مطلب دا که چیرته هلته علي وي موږ کولی شو چې د علي په ځای ولي ولیکو، یا ولي وي دغه په ځای علي ولیکو، یا احمد وي محمود ولیکو. یعنی هلته ډیټا موجوده خو وي خو هغې ته موږ غواړو هغې کې تغییرات راولو. یا علي ده هغې سره موږ خان هم اضافه کړو، یعنی علي خان یې کړو. دوستانو اپډیټ سټیټمنټ چې دا هغه سیټ اپ روز باندې کار کوي، کوم چې موږ ورته په ویر کلاس او جوین کې ښودلی وي. دوستانو اپډیټ سټیټمنټ چې دا هغه سیټ کلاس کاروي د کوم په مرسته چې په کالم کې ډیټا چې ده هغې ته تغییرات ورکوي. که چیرته یو کالم وي مشکل نشته، که دوام کالم موږ غواړو چې هغې کې هم ډیټا ته تغییر ورکړو بیا هغه موږ د یو بل څخه د کاما په مرسته جلا کوو. ساینټکس دوستانو تاسو دلته لیدلی شئ چې لومړی دلته اپډیټ کیورډ د هغې څخه وروسته د ټیبل نوم ده، یعنی کوم ټیبل کې چې تاسو غواړئ ډیټا اپډیټ کړئ هغه ټیبل نوم دلته ولیکئ. هغې څخه وروسته سیټ کلاس شروع کېږي. سیټ کلاس کې دوستانو تاسو ګورئ چې سیټ کیورډ څخه وروسته لومړی چې دا کالم نوم ولیکئ، کوم کالم کې چې تاسو غواړئ ډیټا ته تغییر ورکړئ. هغې تغییر دپاره موږ دلته اساینمنټ اپریټر چې ده یعنی ایکول کاروو او د ایکول څخه وروسته نوې ویلیو موږ لیکو. همدا ډول که چیرې دوهم کالم وي بیا د کاما په مرسته یې موږ یو کالم چې د بل څخه جلا کوو، بیا هم همغه عملیه چې ده تکرارو، همغه ډول چې لکه څنګه چې موږ مخکې لیکلي وو همغه ډول یې دوهم کالم هم لیکو. یعنی نوم څخه وروسته اساینمنټ اپریټر او د اساینمنټ اپریټر څخه وروسته ویلیو، نوې ویلیو. د هغې څخه وروسته ویر کنډیشن موږ کاروو که چیرته زموږ ته اړتیا وي. دوستانو عملا کار لیدو دپاره موږ ځو SQL سرور ته. دلته دوستانو تاسو لیدلی شئ چې بیا هم زما اپډیټ چې دا لومړی ده، یعنې دغه کیورډ چې دا لومړی لیکلی ده، هغې څخه وروسته مې ټیبل نوم لیکلی، کوم ټیبل نوم چې دا پروډکټس ده او دغه پروډکټس ټیبل چې دا په پروډکشن سکیما کې پروت ده. هغې څخه وروسته دا سیټ کلاس تاسو ګورئ چې دوستانو سیټ کیورډ زما کارولی ده. هغې څخه وروسته دا کالم نوم ده، کوم کالم کې چې زه غواړم ویلیو ته تغییر ورکم. تغییر دپاره زه اساینمنټ اپریټر یعنی ایکول چې دا زه کاروم او د ایکول څخه وروسته یونټ پرایس کې چې کومه ویلیو ده هغه زه 1.04 سره ضرب کوم. کله چې دغه ویلیوز خپلو کې سره ضرب شولې دا بیرته په یونټ پرایس کې کالم کې ایږدي. خو دلته زه ویر کنډیشن کې زه شرط ورته ږدم د هغو یونټ پرایس چې دا 0.4 سره ضرب کا چې هغوی کټګوري آی ډي یو وي او ډسکنټینیو کالم کې چې کومه ویلیو وي هغه 0 وي. دوستانو که دغه زه ستاسو دلته زه سلیکټ کم او ایگزیکیوټ کم ستاسو وګورئ دوستانو چې زما سره 11 روګانې چې دي هغه افیکټډ شلې، یعنی په 11 روګانو کې چې دي تغییرات راغه. دوستانو دغه سیټ کلاس کې چې کوم ډول زما لیکلی ده یعنی یونټ پرایس چې ده هغې سره
دغه ویلیو ضرب کا دغه شارټکټ لیکل د پر دغه ډول هم کاریږي تاسو کولی شئ چې دغه ډول یې هم وکاروئ یعنی ملټیپلای څخه وروسته ایکول ده ایکول څخه وروسته تاسو ویلیو د دې دغه مطلب ده د دغه ځای څخه چې یونټ پرایس ملټیپلای بای 1.04 دوستانو د دغه جملې او د دغه جملې هیڅ توپیر نشته ده او نه په ریزلټ کې یوازې په لیکلو کې فرق ده چې هر ډول ستاسو خوښه وي لیکلی شئ خو په ریزلټ کې به هیڅ ډول فرق رانشي دوستانو دغه اوس زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې په لو چې خپل سپارم الله مو مل شه